محمد اسماعیل اسلامیار بله پوښتنه کوي که یو څوک اودس وکړي او لستوڼي یې پورته وي نو بیا د لمانځه په منځ کې لستوڼي کښته کولی شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. دا مسله تړلې د محترمه تر عمل کثیر پورې. عمل کثیر په اتفاق لمونځ فاسدوي زموږ په مذهب کې، خو په دې خبره چې مو سر خلاص وي د عمل کثیر درې تفسیره راغلي دي چې درې سره سرنږدې دي، پنځه خو نور هم راغلي دي، خو دا درې تفسیره یې ډېر خوندور دي چې د درو سورو تقریبا معنا یوه ده. هغه عمل کثیر دی چې یو شی په دوه لاسو کېږي، که څه په یوه لاس وکړي هغه عمل کثیر دی. یو دوهم هغه عمل کثیر دی چې یو لاس په یو رکن کې درې واره پورته کړي، مثلا یوازې په ولاړه کې دا یو لاس درې واره پورته وکښته کړي دوه. درېیم هغه دی چې د لرې څه سړی ورته ګوري دا شک یې نه په راځي چې دی په لمانځه ولاړ دی، داسې شمونه دی کوي لکه دا زموږ خلک بعضې لنګوټه سموي، بعضې څه کوي، په دا درستو صورتو کې لمونځ فاسد دی. نو محترمه دا د لستوڼي کښته کېدل خو ستا ورته فکر دی په یوه لاس نه کېږي، نو چې دا په لمانځه کې دی بیا کښته کوي لمونځ په فاسدېږي. نو دې ته ډېر پام کوي. دا زموږ خلک داسې شان دي لمونځ داسې کوي چې دا نیت وتړي په ژره باندې اخته وي، یعنې که یوه پله لاس دا لاس درې واره مقرر ژرې ته وروي او یا راولاړ کړي دا لاس پر ژره قرار کړي تر ډېره وخته چې درې واره جوړېږي، په دواړو صورتو کې لمونځ فاسدېږي. دا خلک سره په خبر نه دي لمونځ فاسدېږي، مکروه نه دی، که سره لمونځ د مابینه ځي. نو لستوڼي دې مخکې کښته کړي، که چېرې مخکې نه وو په لمانځه کې داخل دې نه کښته کوي، دغه یې راجح کول دي. دغه زموږ پر مذهب باندې دغه درې تفسیره دغه ګرده یوه معنا ده، پر دې فتوا ده 461 صفحه جلد اول رد محتاط در استالاس والله سبحانه اعلم. ډېره مننه.